most welcome to East. Somali څخه بکو بالخير خیره شارټ کیس ته به راشو او شارټ کیس باندې به بحث وکړو چې یاره موږ شارټ کیس کوم ځای کې اخیستی شو. نو زه به داسې وکړم چې څه به وکړم، دلته به راشم خپل فوټوشاپ ته به راشم، فوټوشاپ به اوپن کړم. نو دا موږ سره فوټوشاپ اوپن شو، زه به یو پکچر راوالم دغه ساحې نه چې موږ سره پکچر هم موږ سره راشي. دا پکچر مې دلته مې ډراپ کړی صحیح شو. چې کله دا ما پکچر ډراپ کړله، دغه پکچر چې کله زه سم کوم ترتیب سره برابر کوم، اوس د دې زوم کولو لپاره یوه طریقه ده چې تاسو په دې آپشن باندې کلیک کوئ او دې ځای کې تاسو چې کله تاسو کلیک کوئ تاسو سره څه کېږي، تاسو سره زوم ان کېږي. په دې کلیک 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 یعنې کوم ساحه چې ستا په کار هماغه ساحه باندې کلیک 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 تاسو سره څه کېږي، زوم ان کېږي. اوس زوم آوټ لپاره به تاسو څه کوئ، آل باندې تاسو سره څه کېږي، تاسو سره به بېرته زوم آوټ کوئ. مطلب دا دی چې دا مینس علامه چې کله راشي دا زوم آوټ، او چې کله مثبت راشي زوم ان. اوس څوک دغه ساحه چې کوم دی ما سره سلیکشن وکړه، به دا سره څه کېږي، تا سره لیفټ به نیسي دومره ساحه به تا سره څه کېږي، مطلب سلیکټ کېږي، یعنې مطلب دا زوم ان کېږي صحیح شو. بل تاسو کنټرول پلس باندې هم تاسو مطلب دا زوم ان کولی شو، کنټرول مینس باندې څه کولی شي، زوم ان کولی زوم آوټ کولی شي. نو دا یو څه ضروري خبرې دی، زوم ان او زوم آوټ خبره. بل چې کله فرض مثال چې کله راشم، فرض مثال دا مې دلته راواخیستو، دې نه زه یو کاپي راخلم. ګورې دا موږ سره کینوالز ده، کینوالز میس هماغه سپینه تخته ده موږ سره، او دا بل چې کوم موږ سره پکچر ده، زه د دې یو کاپي اخلم. ته بس وکړئ کنټرول جي جي پریس به کوئ، نو ګورې یو دانه تاسو سره واخیستل شو صحیح شو. نو تاسو څه کنټرول آل جي دلته ودرېږئ، دا به پریس کړئ صحیح شو. نو تاسو چې کله پریس کړله الټ نه کنټرول جي موږ سره ګروپ جوړېږي، کنټرول جي موږ سره څه کېږي، یعنې مطلب دا چې هماغه ترتیب سره موږ سره ګروپونه جوړېږي. کنټرول جے کنټرول آل جے کنټرول جے، نو ګورئ څومره موږ سره ګروپونه جوړ صحیح شو. نو په دې ترتیب سره تاسو ګروپ جوړولی صحیح شو. بل یو اپشن چې کوم دی، فرض مثال چې کله زه زوم ان کوم صحیح شو، فرض مثال زه څه وکړم، زوم ان کول غواړم. فرض مثال څه به وکړئ، ته به راشې دلته به زه که دغه ساحه څه غواړم څه وکړم، زوم ان کړم، نو ته به ایزي سره را به شې څه به کړې، زوم ان به کړې صحیح شو. بېرته به یې زوم آوټ کړې لږ شانته، بس دا موږ سره زوم آوټ شو. اوس زه غواړم چې دا موږ سره لرې شي دا کتابچه، نو ته به څه وکړې، دا خو به له خیره ایچ ان ایوریتھنګ کوو صحیح شو. او موږ سره چې کوم دی دلته به راشې او څه به وکړې، په دې به کلیک کړې او چینج سیسټم ده، او څه به وکړې، لومړی به دا سټرایس کړې صحیح شو. چېرته به سټرایس کړې، دلته به راشې او دن به څه وکړې، په دې به کلیک کړې، ته به راشې په دې پکچر باندې به ته کلیک کړې او لومړی به څه کړې، لومړی به زه څه به وکړم چې موږ سره تیم الله زه په دې کلیک کوم. اوس موږ سره ریسټرایس لایر، او اوس که چېرته زه راشم فرض مثال زه څه کوم او couldn't close because this area is closed. زه به راشم دا موږ سره هم کار نه کوي. نو دا هغه ضروري خبرې ده، بله خیره خو کوو، مطلب دا دی چې اوس شارټ کیز دي په دې به لږ کار کوو. بل اپشن چې کوم موږ سره څه کوم دی دا مطلب دا چې کله زه یو برش راوالم، نو د برش لوی کولو لپاره تاسو وکړئ بریکټس، تاسو سره څو پیس سره چې کوم څنګ کې وګورئ، په دې مطلب دا د ریټ خواته چې کوم دی په دې غټېږي، او په دې لیفټ خواته چې کوم دی په دې باندې څه کېږي، مطلب دا دی چې په دې باندې څه کېږي، مطلب وړوکی کېږي صحیح ده. اوس چې کله زه دا زوم آوټ کړم، کنټرول مینس باندې دا موږ سره زوم آوټ شو. اوس که چېرته زه دا زوم ان کوم بېرته، او زه غواړم چې لږ پاس لاړ شم، تاسو به څه وکړئ، دا لاس چې کوم دی په دې به تاسو کلیک کوئ صحیح شو. او تاسو به سپیس نیسئ او تاسو به څه کېږي، لږ به تاسو سره مخې ته ځي صحیح شو. دا ګورئ په دې ترتیب سره تاسو سره مخې ته ځي، نو مطلب لږ به تاسو کلیک کړئ، تاسو سره څه کېږي، مخې ته ځي په دې ترتیب سره صحیح شو. نو په دې ترتیب سره تاسو کولی شئ دا لاس سیسټم هم استعمال کړئ، بس خلاص صحیح شو. او که ته روټیټ کول غواړئ په دې ترتیب سره هغه سیکنډ آپشن انتخاب کړه، فرض کوم یو تاسو به سیکنډ آپشن، که څه نه فقط ما سره څه شي مخکې دې شي، نو ته به په دې آپشن کلیک به کوې. خو زه بېرته خپل پکچر درمیانه حالات ته راوړم، زه به روټیټ انتخاب کوم، دلته به یې څه کوم، بېلته به یې ته وکړم صحیح شو. نو دا موږ سره برابر شو صحیح شو.
بل آپشن چې کوم موږ سره دا زه به دا زوم آوټ کړم نو په دې ترتیب سره موږ سره هغه زموږ هغه ټول هغه ترتیب راغی او زه به بېرته لږ صحیح به یې کړم دا خپل پکچر دا به موږ سره برابر به صحیح شو دا موږ سره ترتیب برابر شو. اوس که چېرته زه راشم فرض مثال زه څه وکړم زه به دا لږ پکچر وړوکی به یې کړم صحیح شو او زه به لږ چې کله ما وړوکی دا به لومړی ډیلیټ کړم او بل هم موږ سره دا هم ډیلیټ کړم او په دې موږ ځکه کنټرول جي هغه څه نو زه به دا ټول ډیلیټ کړم صحیح شو ټول به ډیلیټ کړم او دلته به راشم خپل دا پکچر بېرته به راوړم صحیح شو. زه بس دا څه وکړم چې دا پکچر خپل د ځینې باید څه وکړم ډراپ به یې کړم دغلته دغه ساحه کې موږ سره راغی دا پکچر به زه لږ کوچنی کړم دا په دې ترتیب سره. اوس که چېرته زه فرض مثال په دې اپشن کلیک کوم یا به دې زوم ان نو ګوره دا موږ سره زوم ان ده. اوس که چېرې موف ته راځو نو زه به څه کوم دومره سختي باندې به زه راځم بېرته موف باندې کلیک کوم دا به لږ مخکې ته ویسم صحیح شو. که چېرې بیا موږ سره برش اخیستل کېږي نو موږ سره موف نشته که چېرې موږ په موف غواړو نو به څه کوم په دې به کلیک کوم موږ سره به دا اپشن راځي خو تاسو چې کله کنټرول ونیسئ تاسو سره څه کېږي موف خپله کار کوي صحیح شو یعنې چېرته چې ورل غواړئ هغه تاسو سره کار کوي. چې کله تاسو یو څه کار کوئ مطلب دا ده چې کله فرض مثال زه غواړم څه وکړم زوم ان کوم او زوم ان نه مخکې چې کوم دی زه غواړم څه وکړم دا پکچر لږ دې خواته لاندې راشي نو ګوره دا نشم کولی چې مطلب ما سره په لاس کې چې کوم دی زوم ان ده تاسو به کنټرول ونیسئ تاسو سره څه کېږي د موف علامه تاسو راځي تاسو موف ان کولی شئ صحیح شو. بل طریقه چې کوم دی فرض مثال بل شارټ کیس موږ سره څه کوم دی زه که چېرته زه راشم سلیکشن وکړم فرض مثال دومره ساحه مې څه کړله سلیکشن مې کړله اوس دا ډیلیټولی شي ته کولی شي ډېر په اسانۍ سره اوس که چېرته زه همدغه سلیکشن څه کوم ډیلیټ کول غواړم فرض مثال دا د موږ سره څه شي انتخاب نه شي نو ډیلیټ یې کړه دا سلیکشن په دې کلیک کړه په کنټرول ډي